دا یو خور سوال کړی دی، وی منګه درس کې هم دا خبره اورېدلې ده، په خپله هم چې دی منګه دا حدیث کتلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله د سفر نه راغی نو جومات ته به ننوتو او 2 رکعته لمونځ به یې وکړو. سوال اوس دا دی چې آیا زنانه دپاره هم دا مستحب دی چې دا د سفر نه راشي نو دا به 2 رکعته لمونځ کوي او هغه به جومات کې کوي که نه کور کې به یې کوي؟ دا سوال ډېر ښه سوال دی، ډېرې ښه مسلې ته پکې اشاره ده. اول خو دا یاده کړئ چې مستحب طریقه دا ده او سنت طریقه دا ده چې د سفر نه واپسي چې کله ته کې نو کور ته به ناڅاپه نه ورننوځي. دا د رسول صلی وسلم طریقه وه، هغه به کور ته ناڅاپه نه ورننوتو. بعضې روایتونو کې راځي هغه به چې د سفر نه به یې واپسي کوله د ورځې به یې کوله، د شپې ته به ناڅاپه ورننوځي. ولې ته به ناڅاپي نه ورننوځي؟ یو حکمت دا دی چې زنانه استقبال کوي د خاوند، هغه ته انتظار کوي نو چې هغه ورته ځان سینګار کړي، ځان تیار کړي. دویمه چې ستا نظر په دې زنانه باندې داسې ونه لګي چې ستا هغه خوښ نه وي. لکه اوس زنانه په کور کې ده، ځان یې تیار کړی نه ته एकदम ورننوتي. درېیمه خبره دا ده، د ټولو نه غټه مسله هغه ده چې دا بدګماني ته لار کولاوي. سبحان الله زموږ دومره ښایسته دین دی چې د بدګمانۍ هره لارې بنده کړې ده، ته بدګماني نه کوې الا دا چې تا سره څه دلایل او قراین وي. د ښځې او خاوند دا رشته چې ده که نه دا په اعتماد بنایي، یو بل به یقیني. دا نه چې یاره زما ښځې نن ټلیفون اوچت نه کړو، دا به کیدای شي دې بل چا سره رابطه وه، او نن چې دې ما سره دا خبرې وکړي داسې نازړه غوندې، او دا به دې د بل چا سره رابطه وي. او دا چې دا پلار کره تللی و او چې راتله په لاره باندې لیټ شو، دا به دې د بل چا سره رابطه وي. نو بیا دې داسې ښځه راوسته ولې چې ټکه او د بل چا سره رابطه وي؟ دا خو ستا غلطي ده، ستا غلطي ده چې داسې ښځه دې کور ته راوستې چې ستا به یقین نشته، په مخه د هغې رابطه ده او د هغې رابطه ده. اوس که یو سړي ته پته ولګي چې یو زنانه ناسته پاسته ښه نه ده او د حالات دته معلومي څه یې لیدلي، دی بیا که ګمان کوي نو صحیح ده، چې هغه څه لیدلي دي په خپله پوه شوی دی او داسې په معمولي خبرو باندې بدګمانیانې کول. او بیا زمونږ خلک چې ته حقیقت ویم که نه، موږ پښتانه ډېر بدګمانه خلک یو، صرف په مسله د ښځې کې نه، ښځې مسله غاړې ته که د ښځې کې به ډېر خلک ښیي بدګمانه به نه وي. عام زمونږ معاملاتو ته ګوره، تا اوس ما ته ټلیفون وکړو ما اوچت نه کړو متکبر دی چا ټلیفون اوچتوي، څومره بدګمانه او څومره لوی تهمت دی په ما باندې ولګوو د تکبر. تا چا ته آواز وکړو په لاره باندې روان دی وایي نه اورېدو، یعنې انسان دی توجه یې نه وه، شور و شغربو ګاډي دا ګوره ورته کوي. د ده اصل کې زمونږ سره لګي نه، دا دې ګوره بدګماني وکړه. اوس که داسې وی چې او تا ته کتلی وی، ستا غږ یې اورېدلی وی او بیا تا له جواب نه وی درکړی او روان شوی، نو بیا به هم زمونږ به پکې څه نه څه خبره کړې وی، خو لا موږ ته دا پته هم نشي چې ده زما غږ اورېدلی دی او که نه دی اورېدلی، او ته ډایرکټ راواچوله چې ده زمونږ سره په اصل کې لګي نه. داسې پسې بیا ځه، نو د دې نه قرآن کې الله رب العزت منع کړې ده چې تاسو به په یو بل باندې بد ګمان نه کوئ. او اکثر ګمانونه چې دي هغه دروغ وي. نو رسول وسلم چې به ناڅاپه کور ته نه ورننوتو او د شپې به نه ورننوتو نو هغه لاره د بدګمانۍ بندوله. څومره ښایسته دین دی زمونږ. بل کار به رسول وسلم دا کو چې 2 رکعته لمونځ به په جومات کې کوو. دغه صحیح حدیث کې دی د کعب بن مالک رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم راغی د سفر نه به راواپس شو د سحر یا د ساخ په وخت کې، نور روایتونو کې ورسره راځي هغه به د ورځې راته واپس وي. دخل المسجد، جومات ته به ننوتو، فصلى رکعتین، 2 رکعته به وکړو.
او دغه شان د جابر رضی الله عنه روایت هم دی. اوس دې کې هم څوک یو سوال کولی شي چې جومات ته ولې ورننوځي؟ یو خو موږ وایو چې ډایرکټ کور ته نه ننوځي، ناڅاپه نه ورننوځي. جومات ته ورننوتو خلک خبر شو چې او پلانې راغلی ده، اوس به کور ته راځي. دویمه خبره دا ده، دا د الله شکر ادا کول دی چې یا الله ستا شکر دی چې روغ رمټ دې راورسولم. دغه شان د برکت دپاره ته خپل ځي ته راورسېدې نو شروع دې د څه نه وکړه؟ د الله سره د جرګې نه. نو په ژوند کې، په معاملاتو کې، په هر څه کې به دې اوس برکت وي. تا شروع د څه نه وکړه؟ د مانځه نه، او ناڅاپه هم کور ته ورننوتې. داسې یو خبره مې ذهن ته راغله، نن سبا یو دا قصه راوتلې وي، زه سرپرایز ورکوم. له عباس خو پکې دا اکثر دا هغه قومونو والا چې د دې خبرو ډېر احتیاط نه کوي، هغه د باقاعده ویډیو هم کوي. دا دی زه کور ته روان یم او اچانک ورننوتم، او د مور ویډیو، د ښځې ټولو پکې راته کوي. دی د ونې شاته پټ شوی ده، او دی د لرګي شاته پټ شوی ده، او دی د ګاډي شاته پټ شوی ده. دا سرپرایز په شریعت کې نشته، دا نشته په شریعت کې. ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی نو ناڅاپه به نه ورننوته، اول به کور والا خبر کړي، د هغې نه بعد ورننوځي. نو دا بلکل څنګه چې د خور سوال کړی دقه شان ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا کار کو، او دا د هغه طریقه وه. او مونځ به کوم ځای کې کوو؟ په جومات کې به یې کوو. اوس مسله دا چې زنانه به هم دا کار کوي، الله اعلم. خو چې څومره دې حدیثونو کې سړی سوچ وکړي که نه، نو دا خاص دي په سړو پورې، د زنانو دپاره نه. یو خو دا چې د رسول صلی وسلم بیبیانې ګوره، هغوی به هم په سفر باندې تلي. په یو ځای کې دا نه دي نقل چې د رسول صلی وسلم بیبیانې چې رالې نو جومات ته ورننوتې او 2 رکعته لمونځ یې وکړو. حالانکې جومات خو بلکل د هغوی د کور سره خوا کې، او خو د جومات ګاونډیان او که داسې وې او دا طریقه د زنانه وې، رسول صلی وسلم به هغوی ته هم ویلی وي چې تاسو هم دلته اول څه وکئ؟ 2 رکعته لمونځ وکئ. 2 رکعته لمونځ وکړو بیا ځئ کور ته، خو داسې ورته نه دي ویلي. نه داسې څه ثابت دي چې کور کې به یې پرې کوو چې کور ته ورننوځي اول 2 رکعته وکئ. الله اعلم. د دې هر څه نه دا واضح کېږي چې دا سړو پورې خاص دی. سړي چې سفر وکړي چې راشي نو مستحب طریقه دا ده، سنت طریقه، جومات ته ورننوځي اول څه وکړي؟ 2 رکعته لمونځ وکړي. والله اعلم.